د اعظم ویبپاڼې درنو لیدونکو او لوستونکو السلام علیکم. نن مو درته د ځانګړو مرکو په لړ کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له ویان حمدالله فطرت سره مرکه برابر کړې ده. په نننۍ مرکه کې به تاسې وګورئ چې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت کوم کارونه کوي، د افغانستان او د ګاونډیانو ترمنځ د سرحدي لانجې تر کومه حده دي او تر کومه بریده ورته کار شوی دی. فطرت صاحب لومړی خو ډیره مننه چې مرکې ته حاضر شوئ، کور مو ودان. ډیره مننه له تاسو نه او زه په خپل وار سره د اعظم ویبپاڼې لیدونکو، اوریدونکو او کتونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خوشحاله یم چې تاسو سره په دې مرکه. ډیره مننه. فطرت صاحب پیل به له دې وکړو، د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت څه کوي؟ د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لکه له نامه څخه معلومیږي د سرحدونو بررسي او له قومونو او قبایلو سره مستقیمي روابط او اړیکې او دغه راز د قبایلو د ډیورنډ فرضي کرښې هغه کوم قبایل دي دغه لپاره د محصلینو لپاره تحصیلي برخه کې د اسانتیاوې رامنځته کوي او د تګ او راتګ لپاره اسانتیاوې، او دلته د یو نوع د تحصیل لپاره یا دلته د اوسېدلو لپاره یو قسم کارتونه، د قبایلي کارتونه دا ورکوي. او په د ولایت د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هر کال جرګې او غونډې جوړوي چې له دې لارې د خلکو ستونزې او مشکلات اوري او د خلکو ترمنځ د منازعاتو د حل لپاره هلې ځلې کوي او کوشش کوي. او دغه د کوچانو په مورد کې کار کوي، د کوچانو ستونزې حل پیدا کوي، د هغوی مشکلات حل کوي او د هغوی د انسجام د مالدارۍ په برخه کې خپل فعالیت کوي. فطرت صاحب د امارت 2 کاله پوره شوه، د امارت د حاکمیدو افغانستان خپل هم ډیر قبایل لري، داسې قبایل چې تر اوسه پورې هغوی د ژوند لومړیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دې وزارت تر اوسه پورې د افغانستان خپلو قبایلو ته څومره کار کړی؟ د افغانستان ټولې لرې پرتې ساحې او هغه ساحې چې هغه ته تر اوسه پورې حتی د تګ او راتګ لارې هم نه دي جوړې شوې، نو زموږ د وزارت لومړیتوبونو څخه یو دا د لرې ساحې تر پوښښ لاندې راولي. هلته چې په دې تیرو کلونو کې هغوی ته یو په اصطلاح لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. کوشش او هڅه هم دا ده چې لرې پرتو ساحو ته رسېدګي وکړو، دغو خلکو ستونزې او مشکلات واورو او بالاخره له اړوندو ارګانو سره شریک کړو. تیر کال په د هېواد تقریبا لکه مخکې چې ما یادونه وکړه موږ جرګې هم لرو، په څنګ کې د سرحدي بررسي او د لرې ساحو څخه لیدنه زموږ له اهدافو څخه ده. په تیر کال کې تقریبا د بدخشان ولایت ډېرې لرې پرتې ساحې چې هغه د پامیر لوړه څوکه او هغه لوړه د زیات ارتفاع لرونکې ساحه ده، دغه څخه هم لیدنه شوې ده. د بدخشان له واخان ولسوالۍ له مختلفو ساحو څخه لیدنه شوې ده. دغو خلکو ستونزې راوړل شوې دي او بالاخره د ریاست الوزرا لخوا په دې برخه کې ډېر اقدامات هم شوي دي، دغو ستونزو تر یو حده رسېدنه شوې ده. د نورستان غربي نورستان ولسوالۍ او له ولسوالیو څخه داسې یوه ولسوالۍ بلکې 3 ولسوالۍ چې هغه لومړنۍ اسانتیاوې څخه برخمن نه دي، د لارې نشتون، د برق او د مخابراتي شبکو نه فعالیت او د صحي او د روغتونونو، صحي مراکزو او روغتونونو نشتون او د مکتبونو نشتون، دې برخې ستونزې او مشکلات یې موږ راوړي وو او رسما د اړوندو ارګانو سره د ریاست الوزرا له عالي مقام سره شریک شوي دي چې امید دی په دې برخه کې به نور هم لاسته راوړنې ولري. تاسو د پامیر او د واخان یادونه وکړه، په پامیر کې تاسو څه وکړه، په واخان کې مو څه وکړه؟ هغه خلک خو ډیر محروم ساتل شوي دي. د تقریبا په تیرو 80 کلونو کې د افغانستان خلک خو ډیر محروم ساتل شوي دي. د سرحدونو وزارت تر اوسه ورته څه کړي دي؟ کله چې موږ د واخان ولسوالۍ ته سفر وکړ، د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر صاحب الحاج منعم الله نوري او ورسره هیئت چې زه خپله هم ورسره ملګری وم، د واخان ولسوالۍ له خپله ولسوالۍ سخندود نومیږي او ګازخان سیمه چې هغه له تاجکستان سره کومې سارې هم موږ لرو، اوس غیر فعاله ده. د بروغیل سرحد سره د پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښه څیرمه د هغه څخه هم لیدنه وشوه. د پامیر، د کشمیر پامیر څخه هلته بیا د وغجیر درې کې له چین سره موږ پوله او سرحد لرو، خو د خلکو ستونزې لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې دا ډېره محرومه او متروکه ساحه، مشکلات
انتهایی زیات خو موږ لاس هم د مشاکل لزان سره راوړو د غوښتنې او عرضې مراوړي سغو کې الته د روغتیايي کلینیکونه وو خو داسې کلینیکونه نه وو چې دغوی اساسي ډېر حل د کلینیکونو د ارتقا لپاره موږ پیشنهاد د عامه روغتیا وزارت ته وکړ او خپل د ریاست الوزرا له مقام لخوا هم پر دې ټینګار اوسه حتی په کابینه کې پریکړه وسوه چې د غوړ روغتیايي کلینیکونه د ارتقا عمومي او روغتونونه دي شي وو ځکه کلینیکونه خپل د ستونزې دغه نشو کوله نو په ژمي تیر کال په ژمي تقریبا واوري پرته ویل ته واورم لږ مخته کیږي په دې جریان کې موږ یو تقریبا یو هیئت سي مشري زموږ د وزارت بری لاندې و تقریبا 15 میلیون افغانۍ په لګښت یا په ارزښت غذایی او غیر غذایی توکي د مرستې ته انتقال کړي او دغه سیمو د روغتیا وزارت یو هیئت د دې کلینیکونو ته دوايي انتقال کړي او دا ټینګ اراده یعنی پریکړه شوې وه په کابینه کې چې د دې کلینیکونو به ارتقا مومي د کلینیک لپاره په خیمه انتقال شوی دی او نور معلومات په شاید د عامه روغتیا وزارت سرویس دی ارتقا ورکړی دا کنه او پریکړه شوی و دغه سي د تذکرو ستونزه درلود د سمور دلته د قرغیز قبایل سره توسي یو سل دوه کلونه زیات د التمیش دی او د افغانستان اتباع بلل کیږي او خو د هویت تذکرې نه درلوده بل اخر یو سیار ټیم د احصایې ملي له خواولې جلسو او غوی ته تذکرې ته ځکه دی ډیر لري پراته خلک دی یعنی د سی واز د وزاري مرکز تر ازي دی 12 ساعت په موټر کې مزل نو د دې ټول مشکلات څخه تر اوسه څه حل شوی دی ته مخابراتي شبکې فعالیت شروع کړې او د لارې غټ مشکلونه مشغوله مولې ده ډیر سخت مشکلات سره مخ پر لار باندې هم عمل کار شو سوی دی او د دې غوښتنه د خصوصا د بدخشان د خلکو دا ولسی د ورشمو لاره چې له چین سره د افغانستان د تاریخي لاره دا نشلوي دغه لار باندې کار شروع شي په غو باندې کار شروع شوی دی د انکشاف دهات یا د کلوبختیا وزارت د په خوام دی قرارداد دی درلوده هغه قرارداد بیرته بیا شروع کړی نو امید د شغه کاربن سره ورسیږي او په لار کې کوم مشکلات او سمور راوړي او تحریری او د خلکو ارزپانی راوړي پروګرام کار شوی او سره د په ځای کې نظامی مجاهدینو نشټونه یو غټ ستونزه او سرحدونه غیر مسؤل زموږ پیشنهاد دفاع وزارت ته وسلته امنیتي دفاعي ځواکونه او ټولې پالیسي چې په خبر کې پرمختګ شوی دی هغه ساحه اوس تر نظامی پوښښ لاندې راغلي د خلکو ستونزې تقریبا صدیق غوښتنې مرستې ورته انتقال شوی دی او نور د خیریه مؤسسات له خوا هم مرستې او ادویه او نور ارتیا ورته کې انتقال شي په دې واخان کې به پاتې شو تقریبا میاشت مخکې په واخان کې د طالبان د پاکستانی طالبان ترمنځ او د پاکستانی پوز ترمنځ نښتې وشوي ورسته داسې اوازه شو چې پاکستان غواړي د واخان د غڅوکه له افغانستان بیل کې او منځنۍ اسیا ته مستقیمه لار پیدا کړي که څه هم تاسو نظامی برخه نه لرئ د قدرت سرحدونو وزارت د چمدای کار دی تاسو معلومات څه دي تیر کال هم د ګنګوسي ډیره ګرمي وسی پاکستان هواد غواړي چې د واخان په ساحه کې دی رامخه ته سو خپل ځان له تاجکستان له منځنۍ اسیا سره وصل کی نو په دې اساس باندې د زموږ سفر عمل ته تر سره سو د نږدې مساحه وکړه او زموږ د سرحدي څار او بررسي لپاره زموږ کارشناس ته دوامدار توګه ځي له ساحه کتنه کوي خو متاسفانه زموږ سرحدونه غریز دي او د تګوراتګ اسانتیاوي ډېری کمی دي ان التسوس کوم کارشناس چې ساحه ګوري هغه مجبور دی اتل ساته موټر کې ولر سي او لغورسته به شپږ او ساته پر اس په سره باندې سفرو کې تر څو ساحه بررسي نو ساحه ډېر پیچلې خو زموږ د سفر اورسته التوس نظامی مجاهدین فعالیت لري او وجود لري څارم زموږ د کارشناسانو تعداد مو زیات کړی
داسې څه طبعا چې مشکلات وي سرحدي پاکستان سره خو موږ د ډیورنډ پر ذکر شه د کرښې په اردو کې وزین تخطي صورت نشي خو الحمدلله په دې برخه کې زموږ مسؤلین ټول متوجي دي هغه وخت پر وخت څارنه کوي داسې څنګه چې ګنګوسي موږ اورو داسې وجود نه لري او لکه د دفاع وزیر محترم مولوي صاحب محمد یعقوب مجاهد سو واخان د افغانستان د سره حیثیت لري نو ان شاء الله ټول نظامی او دفاعي ځواکونه متوجي دي چې دا اجازه ورنکړي چې زموږ د هواد دیوال وست خاور هم خپل استفاده وکړي. پاکستان د ډیورنډ پر ذکر خې پوګدو کې اغزن سیم لګولې ده که پاکستان او د افغانستان پاکستان د افغانستان چین د افغانستان تاجکستان ترمنځ چې موږ دلته کوم دی حالت د سرحد چه ده دلته پاکستان اغزن سیم لګولې نه البته د اغزن سیم تر ډیره په د اوارو په وساهو کې چې مرور باندې زیاته پاکستان هیواد چې په خوا چې د اسلامي امارت تر تک مخ کې دي ډېر کار به د برخه کړو او ازغن سیمه لګولې خو د اسلامي امارت لپاره تک ورسته یو انچ هم نو تار نه دی کښ کړل شوی په ځینو ساحو کې شاید خلکو سیمه خلکو چې د دې تک راتګ لارې بندي کړي هغه به عکس العمل شولې هغه ځینې تار به هم کولې خو تر اوسه دا موضوع د صفاته ده پاکستان یو رسمن سوزلي غوښتنه کړې و چې دا پاتې پوره کړي او د اسلامي امارت مشرانو په قاطع ډول دا خبر رد کړې ده او په نورو ساحو کې لکه تاسو یادونه وکړئ چې د نورو ګاونډي وادونو سره دی ازغن سیم لري زما د معلومات را مخې سینه ځان پترس د جمهوریت پر مهال داسې ویل کېږي چې پاکستان مخکې راغلی او د افغانستان په خاوره کې که څه هم موږ د کرخه نه منو د افغانستان په وسنۍ خاوره کې د اغزن سیم لګولې د تاسو معلومات څومره دي پاکستان په کوم ولایتونو کې مخکې راغلی د افغانستان څومره خاورې نیولې د اغزن سیم په لګولې واقعا هم چې اغزن سیم کوم ساحو کې تیر شوی ده سکه موږ دغه دقیقه بررسي کړې ده د جی پی اس یا د نورو آلاتو زموږ د سرحدي څار او بررسي معلومات هم دا دي چې د پخوانی حد او کرشنه په ځینو ځای کې تخطي وجود لري خو د دې تخطي رسما د اسلامي امارت مشرتابه او د سرحدي سیمه ییزو کمیټو لخوا هم پیشنهاد شوی دی چې دغه باندې باید غور وشي ځینو ساحو کې تخطي شته خو وروسته لا غیر کله اسلامي امارت واکمن شوی دی یو په ټولو ساحو کې لکه مخکې سم اول د ازغن سیم په برخه کې پرمختګ دی نه کړی او دغه راز په ډیرو ساحو کې اسلامي امارت ځواکونو خپل زړې پوستې پالي کړې په ځینو برخو کې نظامي برخوردم رامنځته شوی دی خو چې دا موضوعات په لوړه کچه د ډیپلوماسي او د خبرو لارې حل شوي دي او آینده کې هم د اسلامي امارت پالیسي دا د خبرو لارې ټول مشکلات حل د افغانستان د تاسو د وزارت د ډیورنډ پر ذکر خبرونه چې څومره پښتانه پراته دي دغه سره روابط څنګه دي د ډیورنډ پر ذکر شدواله غړ پښتانه د یو قوم یو ژبه یو کلچر یو رواج د دین او مذهب خلک دي او دا نه بیلیدونکي دي دا ټول مشترکات چې هغه د کرش په استلو سره نه بیلیږي قرابتونه دوستي تا ګوراتک د وخت استه وسم د کرش هغه کوم قبایل دي د غول لپاره د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت دلته د قبایلو په نوم امریت لري د قبایلو د چارو د سمون یا په اصطلاح د همغږي قبایلی محصلین راځي زموږ په لیسو زموږ د هیواد په خصوصي او په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې کوي او هغوی لپاره موږ په پلان کې لرو چې انشاءالله په راتلونکي کې به هغوی ته تحصیلي بورسیه هم ورکوو د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ او اوس په الحال تیر کال تقریبا 250 محصلین زموږ د وزارت لخوا معرفي شوي د خصوصي پوهنتونونو ته هغوی ته د قبایلي کارتونه ورکول شوي دي کله چې هغوی قبایلي کارتونه لري دي کولی شي په کانکور ازموینې کې هم شرکت وکړي او دغه راز غالبا د داود خان که د ظاهر شاه د وخت نه په کابل کې 2 لیسې فعاله دي
د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه چې دا خاص قبایلو ته ځانګړي شوي وي دا لیسې اوس فعاله دي که نه او اوسني زده کوونکي د افغانستان د قبایلو نه دي که نه د پولې پورې راغلي د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت کابل کې 3 لیسې لري رحمان بابا خوشحال خان بابا او پیر محمد کاکړ علي لیسې او یو د بایزید روشن انسټیټیوټ په نوم انسټیټیوټ هم لري په ولایتو کې په خوست ننګرهار او غزنی ولایت کندهار هرات او بدخشان کې هم یو لیسه لرو سپیلن فعال نه ده نو تقریبا 10 تعلیمي مرکزونه موږ لرو چې هغه ټول د قبایلی او د قومونو د لري پروتو ساحو څخه محصلین جذبوي شاګردان جذبوي چې زده کړو ته یا خپل ژبه د مورنۍ ژبه باندې زده کړو ته د لاسرسي نه لري مناسب چاپیریال ورته مساعد نه وي په خوا لکه تاسو ول په خوا د قبایلی محصلین زده کوونکي راتلل او د وخت په تیریدو سره دلته د هیواد کې انقلاب او جګړو د لکه بل تر ډیره دغه د قبایلی محصلینو رجحان دی خواته کم شوی ده خو د لوړو زده کړو په برخه کې وسم د مراجعه کوي راځي د لیسې زده کوونکي د لري پروتو ساحو او دغه ساحو د محروم ساحو خلک دي یعنی اوس د خیبر پختونخوا یا د بلوچستان پښتانه محصلین دلته نشته کراچي د لیسې چې د دې لپاره جوړ شوی دي ممانعات مشکل نه لري خو نه دی راغلي غالبا البته په خپل ساحو کې باندې په خپل مورنۍ ژبه په نور د ژبو ستې اسانتیا زده کړې دوام لري فطرت صاحب یو مثال به د پکتیکا ولایت ورکو موږ پروسه کاله زلزلہ چې برمل ولسوالۍ ته تللیو برمل ډیره محرومه ساحه ده تر اوسه پورې بس فکر وکړي چې د نور بیا کدا مثال کابل مثال ورکي او برمل وګوري فکر ونه کړي چې د افغانستان یو ساحه داسې دغه ساحو ته څه کړي او واقعا برمل ته موږ خپل سفر کړو د خوست ولایت ځینو سرحدي ولسوالیو ته خپل وزیر صاحب تللی نو واقعا ځینو هغه ساحې چې ډېرې محرومې دي دغه مشکلات هم زیات وي دغه خلکو مشکلات او غوښتنې مو راوړي دي او د اړوندو ارګانو سره شریک شوي دي په ډېرو برخو کې لکه اوس د عامې روغتیا وزارت موږ ته کوم ګزارشونه موږ د خلکو عرضې هم راوړي دي په هغه برخه کې دوی موږ ته ډاډ راکړی دی کوم برخه کې کلینیک ته اړتیا وي د کلینیک دغه دوی په خپل پلان کې نیولي دي نو ان شاء الله امید د پلان راتلونکي کې به هغوی موږ ته اطمینان راکړي چې او په روغتیایي برخه کې دوی هغه اسانتیاوې تر لاسرسی پیدا کړي ده او د مکتبونو د زده کړو د څښاک د اوبو نشتون په شمولزو ولسوالۍ د زابل ولایت سرحدي لرې پرته سیمه ده چې د هغوی خلکو د څښاک اوبو ته یعنی یو پاکې اوبه خو بیخي نه وي هغه د څښاک خوږې اوبه هم نه وي چې دوی عادت ځینې وکړي او په روغتیایي برخه کې هم ډېر مرضونه د ناپاکو اوبو د څښلو څخه راپیدا کېدو چې هغه ګزارش او ټول دغه معلومات یې موږ د ریاست الوزرا مقام ته لېږلي دغه سیمو د هرات ولایت کې د سرحدي سیمو ولسوالیو څخه لیدنه کړې ده چې هلته مشکلات شته د پکتیا ولایت پکتیکا ولایت نورستان کونړ حتی ننګرهار چې تقریبا مرکز ډیر اسانتیا او تر لاسرسي لري خو سرحدي ځینې سیمې دي چې هغه ډیر مشکلات لري نو زموږ اصلي اهداف هم دا دي چې د لري ساحو د سرحدي ساحو د خلکو ستونزو مشکلات تر رسیدنه فطرت صاحب روسي کې مو شمال ته سفر کړو د دې سفر موخه او لاسته راوړنې مو څه وي د شمالي ولایتونو سفر چې تقریبا 15 ورځې 14 ورځې دوام وکړي وزیر صاحب او د جرګو مین صاحب ورسره یو مل هیئت شمالي ولایتونو سفر کړو د شمال په 9 ولایتو کې موږ د خلکو د قومي مشرانو متنفذینو علما کرامو سره جرګې او غونډې جوړې کړې او دغه راز مو دغه ستونزې مشکلات د غونډو د لارې چې د ولسوالیو نمایندګانو د حوزو نمایندګانو دغه د لوري کلو څخه راغلي نمایندګان پکښې وو دوی خپل مشکلات راوړي او خپل غوښتنې وړاندیزونه راوړي او په څنګ کې ورسره د اکثر افغانستان کې منازعې او قومي شخړې موجود لري د دغو شخړو د راټولولو لپاره په کومو ساحو کې کوم مشکلات او شخړې شته په ځینو ساحو کې مثلا د علف چرونو او د څړځایونو پر سر مشکلات وي په ځینو کې بیا قومي بدۍ او شخړې وي او ځینو کې بیا پر غرونو او ځنګلونو باندې مشکلات
نو زموږ د دې غونډو د جرګو یو هدف هم دا ده چې هغه مشکلات را خلاصه کو راوړو او دلته ورباندې کار وکړو. په نورو ولایتونو کې لکه مثلا د فاریاب ولایت سرحدي ولایت وزیر صاحب د بندر څخه هم لیدنه وکړه او د جوزجان ولایت کې به د اقینې بندر څخه دغسې په مزار بلخ ولایت کې به له حیرتان او دغسې په کندوز کې د شیرخان بندر څخه له سرحدي ساحو څخه هم لیدنه کتنه وسوه او په څنګ کې د قومي جرګې غونډې هم ترسره شوې چې په هغې کې د ټولو ولسوالیو نمایندګانو مشرانو متنفسینو ګډون درلود. څومره ستونزې مو ورحل کړې د څړځایونو د ځنګلونو د نورو؟ د ستونزو حلول یو خورا پیچلی کار دی او ډېر وخت په بر کې نیسي. مشکل دا ده چې د منازعه وخت ورته ویل کېږي. مثلا یو جنایي پیښه څوکه دوام وکړي او مثلا محاکم او قضایي او نور ارګانونه هغوی پرېکړه هم وکړي خو هغه اجرات ونه شي. بالاخره دغه موضوع ډېره غټه پیچلې شي او قومي بودونه ځان ته اختیار کړي. په دې اساس باندې نو قومي شخړې او منازعې چې د هغه ډېر پیچلې حل هم پیچلی دی او کار هم ډېر غواړي او زیار هم ډېر غواړي. خو په لومړیو کې د دې تشخیصول دا یو مهم کار ده چې موږ په دې سفرونو کې دغه مشخصوو چې د دې مشکل خلک دواړه طرفین مراجعه کوي، خپل عرضي او خپل اسناد او ټول هغه شواهد چې دي لري په لاس کې لاسوندونه هغه موږ ته سپاري. تاسو مخکې یاد وکړه چې تاسو وزارت جرګې کوي. په افغانستان کې خصوصا پښتانه د پښتنو ترمنځ خپلو کې ډېرې بدۍ دي. د 50 کلنې دښمنۍ د 80 کلنې په دې کې په لسګونه کسان وژل شوي دي. تر اوسه په هیواد کې څومره داسې جرګې هم کړي دي چې داسې اوږدې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي. تېر کال تقریبا موږ په حساب دی کې وویل 300 وړې شخړې په هغې کې 1-2 تر 10 کسان وژل شوي او 110 داسې غټې قومي منازعې په هغې کې به په ځینو کې حتی تر سلګونه کسان تر 400 زیات کسان وژل شوي. لکه د نورستان روغه جوړه چې د نورستان محترم والي صاحب او د قومي مخورو او متنفذینو زموږ د ریاست په همکاري او هلو ځلو باندې ترسره شوه چې هغه یو غټه روغه جوړه. دغسې په کاپیسا ولایت کې موږ د 18 کلونو شخړې حل کړي دي. کندوز ولایت کې همداسې مجموعي تعداد یې مول 310 پورې ډېرې غټې شخړې حل شوي دي. تر 300 پورې وړې شخړې وړې داسې شخړې چې هغه محاکمو به پرېکړه ورباندې کړې وه چې دواړه طرفین به راضي نه وو. داسې شخړه به لا انحله پاتې وه. بالاخره محاکمو یا مشرانو به دا د سرحداتو وزارت اړوندو ادارو ته سپارله. هغوی په دې اړه خپل کار کاوه او بالاخره وتوانېدل 300 شخړې حل کړي او 110 شخړې چې ډېرې سابقه یې درلوده او دغه راز ډېر خلک پکې وژل شوي او ډېر تلفات او تاوانونه خسارې درلودې او دغه حل شوي. په افغانستان کې یو محرومه طبقه کوچیان هم دي. که څه هم دوی د هیواد په اقتصاد کې ډېره ونډه لري خو دوی ډېر محروم ساتل شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه د کوچیانو لپاره د روغتیايي د زده کړو نورې څومره اسانتیاوې برابرې کړي؟ د کوچیانو قشر چې رښتیا هم ډېر محروم دي. په زده کړو په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې ډېر زیات مشکلات لري. د اسلامي امارت له بریا راوروسته چې د کوچیانو د سمون اداره او د دې وزارت سره ضم شوه او د مستقل د لوی ریاست په توګه اوس فعالیت کوي. زموږ د وزارت کوشش دا ده چې د کوچیانو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدنه وشي. د هغوی د زده کړو لپاره موږ ځینې لیسې هم لرو او اوس چې د دوی ادارې سره مدغم شوي دوی کولی شي د مرکز ولایت مرکز کابل کې کومې 3 لیسې موږ لرو یا انسټیټیوټ ته دلته دوی په وړیا توګه خپلې زده کړې پر مخ یوسي او دغسې له لیلیه او نورو اسانتیاوو څخه یې برخمن شي. د روغتیا په برخه کې موږ مختلفو روغتیايي مؤسساتو سره یا نړیوالو مؤسساتو سره مو همغږي رامنځته کړې ده تر څو د کوچیانو لپاره سیار کلینیکونه جوړ شي. 48 تر اوسه پورې د روغتیا وزارت د کوچیانو لپاره د صحي خدماتو د ریاست له لوري د هغو سره په همغږي مو
په مختلفو ساحې په نشه کړي دي ولته مسایر کلینیکونه چې کوچانو ته ډیر تګ راتګ لري یا ډیر بودباش لري هغه ساحه کې اته څلور سایر صحي ټیمونه دي او 12 ثابت کلینیکونه د کوچان لپاره جوړ شوي دي د مالداري برخه کې د تقریبا په شرقي زون کې شل ویټرنري او د حیواني کلینیکونو د ودانیو باندې کار شروع د ان شاء الله لنډ وخت کې به هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي چې هغه هم د دې ریاست د کوچانو د چارو سمون د ریاست لخوا او دغه په لزلو باندې د نورو اړوند اورګانو سره په همغږي باندې دا کار شوی ده او کوشش په دا وي چې ان شاء الله آینده کې د دې نورو ستونزو ته رسیدنه د روغتیا د زده کړو په برخه کې کوشش دا دی چې سیار کلینیکونه دي ته جوړ کړو له یونیسف مؤسسه سره مو په دې برخه کې تر یو حده کار کړی ده وعده را کړی ده چې ان شاء الله شل کلینیکونه به وبخشي مکتبونه به سیار ډول کوچانو سره چې دی کوچ کې کوم ساحو ته چې د مالداري لپاره نو مکتبونه به سره زه چې معلومات لرم یو لیسه په ننګرهار کې د کوچانو لیسه ده نه پیغام چې کله جوړه شوی په دغه کې دغه د زکونکو چې دی دا واقعا کوچان دي کنه په واسطو او په شناخت او په دې راغلي یقینا کوچانو لیسیم ستال ته زموږ د سرحدات وزارت مې لیسسته قبایلو دا تشخیص خو سخت ده چې دا ټول کوچانو یو کنه غالبا په خلاصي وي چې د واسطو لاري به په غوز لیسو کې نور خالص کوچان مثلا ته امکانات درې وخت ډوډۍ د شپې برېښنا سہولتونه یې ورته نو واقعا د کوچان دي کنه دي د سکیږي په خوا د کوچان د ادارې له خوا به د خلک معرفي کېدل د سرخیلانو له خوا معرفي کېدل تر ډیره حد پورې کوچان دي یو نیم یعنی د سکیدای امکان ولري چې ځین خلک د کوچانو نو وسه خو غدي د شولزي کې زده کړو د کوچانو لپاره د سرخیل تاییدي ضروری د سره تایید کې وو از د زموږ شاګرد هغه ته داخله ورکول کیږي او ټول سرخیلانو ته د کوچانو ریاست له خوا مهرونه ورکول شوی دی او مشخص دی دا چې د کوچانو ریاست مزددي وزارت اړوند شوی دی په شمال کې د جمهوریت پر مهال په څړځینو ډېر لانجې راغلي د کوچانو او د ځای خلکو ترمنځ دغه ستونزې ته تر اوسه حل لاره پیدا شوی کوچان د عموما مالدار خلکو ته کوچان او د مالداري لپاره دی یو بل سیمه ته کوچونه کوي مشکلات په دې د سرځایونو او مالچرونو او علفچرونو په برخه کې زیات دي اوس کلو شهرونو انکشاف کړي د نورم پراخسي دي او پروغ باندې سپخوا مثلا د دې علفچرونو هیڅ هم مشکل سره نه درلود اوس یو سره لري الته خلکو کښتو کروندې شروع کړي دي په اصطلاح اماراتي ځمکې دي هغه سدي فرمان درلود د تیر حکومتونو څخه د سرځایونو په توګه اوس خلک کښتو باندې کوي او د اجازه نه ورکوي شي الته ورس په ډېر مختلفو ساحو کې د بیلګې په ډول د بامیان ولایت د میدان وردګ ولایت او غزنی ولایتو کې شلته دوی ډېر تګ راتګ کوي او مالداري او مالچرونه هم لري په غي کې د اسلامي مراتب ورسته کوچان ارسول د غرضای خلک ارسول سیمور په دې برخه کې دښمنۍ او حتی قتل او قتال ته خبره سیږي اسلامي امارات او هيئت وټاکي د سرحدونو قومونو خبري چارو وزارت په مشري نسبت کې داخله وزارت د استخبارات عمومي ریاست د زراعت وزارت او د لوی څارنوالۍ په وخت کې د مشتمل او هيئت وټاکل سو مرساهیت ولاړو د میدان وردګ ولایت او بامیان ولایت غور او بادغیس ولایتونو کې ولایتي کمیسیونونه جوړ په غي کې بلاس کسه د کوچانو او لاس د ځای خلکو زویات لري او هغه ډېر موثر او غزمنم ثابت سوستر ډېر پر هغه مشکلات سي یعنی تقریبا ویل سنوي په صد د مشکلات حل شوي لاس په صد ما غوډه هغه حقوقي او شخصي مشکلات او هغه په لدی لاري نه حل کېده هغه نور ورګانونه ستاسو د برخه کار کوي د شمال ولایتونو کې هم مشکلات زیاتو د تخار ولایت د قومونو قبایل چار د سرحدونو قومونو قبایل چار رئیس او نورو مسؤلینو په ګډه کوشش او ځلې کړې دي چې هغه د علف چرونو د سرځاینو په سر مشکل ده هغه حل
په 2-3 ساحو کې موږ تر راپور کول شوی د هغه مشکل حل شوی ده. د تخار ولایت د خواجه بهاودین ولسوالۍ کې هم دغه راځي مشکل اوسې د درې قومونو ترمنځ د ازبک پښتنو او تاجکو پر یو خاص او مخصوصه ساحه باندې جنجال چې بل اخر هغه باندې هم ډیره د اسلامي امارت مشرتابه ډیره حکیمانه پریکړه وکړه. هغه خلک چې هغه د مهاجرو د جنگونو له کبله چې خلک مهاجر شوي دغه په کورونو کې سیمېشتو هغه خلک بیا د زلزلې له کبله تراغلي اوس د سیمه زلزلې ځپلې او بیا حکومت دا ځای نور کړو د وخت حکومت نو دغه مشکل په اساسي توګه حل شو او خلکو ته چې کورونه زلزلې نړولې او په پردي کورونو کې اوسېدو د تقریبا 1.5 سل جریب ځمکه کې هغه ته د منظم شهري پلان او نقشې سره سم ځمکې توزیع شوې او هغه خلکو ته خپل کورونه او خپل کورونه په واکه ورکړل. نو مشکلات خو چون 15 کال ډېر خنړی انقلاب تر څو د مشکلات انتهایی زیات دي خو داسې مشرتابه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت رهبري مصممه ده او ډېر ټینګ هوډ لري چې دغه مشکلات ته حل پیدا کړي. نو الحمدلله مشران ټول شپه ورځ لګیا دي ټول مشکلات ته ان شاء الله په آینده کې قرار رسیدنه وشي. که تاسو چې فطرت صاحب یو وخت کې داسې ځینو مغرضو رسنیو اوازه خپره کړه چې امارت په اصطلاح پاکستانی قبایلو ته په شمالي ولایتونو کې ځای ورکوي هغه خلک چې د 15 کلن خونړي انقلاب کې مهاجر شوي وو اوس بیرته راځي دغه ستونزه حل شوې ده که نه؟ دقیقا هماغه سمایات کو خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ځینې مغرض رسنیو دا اشاعات وکول سمدستي زموږ د وزارت یو هیئت لاړه سیمې ته له سیمې لیدنه وکړه د خلکو څخه د استلام په شکل کوم خلک په کورو کې اوسېدل هغه نه استلامونه وکړه دا ستمځکه ده تاسې پکې قبایله لري نه لري هغوی په خپله په دې کې ولیکل دا موږ ته حکومت راکړي ده د وخت او دا زموږ کورونه نه دي بیا له نورو خلکو څخه استلام وکړي هغوی ویل چې دا زموږ د موږ قبایلې لرو په دې اساس باندې دا پرېکړه وشوه چې دا خلک نه پاکستاني دي نه نور خلک دي دا خپله د هېواد وګړي دي او افغانستان خو د مختلفو قومونو د ملي وحدت ګلدسته ده چې دغه قومونه سره غلي دي او بل سره تعامل لري نه په موږ کې د پښتون او تاجک او ازبک توپیر شته داسې مغرض خلک کوشش کوي چې په یو بل نامه باندې خلک تحریک کوي او راوپاروي اسلامي امارت او ټول کې زموږ د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت دې لپاره کار کوي چې ملي یووالی ملي وحدت لا غوښتلی کړي او دغه پارونکي اشاعات او مخنیوی وکړي. فطرت صاحب بیرته به راشو سرحدونو ته د جمهوریت نه کومې ناخوالې درته پاتې دي؟ د سرحدي په برخه کې ویلی شو چې د وخت په تېرېدو سره مشکلات زیات شوي هم دي او پیچلي شوي هم دي او معضلې کوم چې کېدای چې په هغه وخت کې اسانه حل شوی وای اوس سخته شوې ده. د ډیورنډ فرضي کرښې د پاکستان هېواد سره موږ د ډیورنډ فرضي کرښې په نوم باندې کرښه ځکه ورته وایي چې دا یو منل شوی سرحد نه دی په دې اساس مشکلات هم زیات وي کله چې یو رسمي سرحد وجود ولري بیا تخطي هم زر تلفي کېدای هم شي خو د ایران هېواد سره رسمي سرحد لرو هم ځینې مشکلاتو چون هغه پراخ سرحد دی او ریګن او سارایي سرحد لري هلته مشکلات وو او دغه راز د سرحدي مدرنایزیشن یو طرحه باندې کار روان و چې په هغې کې ایران او افغانستان خپل مشکلات درلودل چې بالاخره د سرحدي ستونزو د حل په موخه باندې یو کمیټه وټاکل شوه چې هغه کې امنیتي ارګانونه او زموږ وزارت شامل وو او خارجه وزارت هم چې په هغوی کې د ایران سره د مدرنایزیشن کومه طرح کې کوم مشکلات وو هغوی د پرلپسې ناستو وروسته او د همغږۍ او د تفاهم وروسته هغه تر ډېره مشکله حل شوی ده. له ترکمنستان او تاجکستان او ازبکستان هېوادونو سره چې موږ د تاجکستان او ازبکستان سره تر ډېره آبي سرحد لرو د آمو سیند زموږ د ترمنځ پوله ده د دې مشکل بیا دا ده چې هلته آمو سیند خپله تخریبات کړي دي او هغه هم د ځینو
تخطي له کبل سدي کړي د مثلا دی بیړی یا کشتي داسې دروي سي د وبو مسیر بدل کې اوس مش خاطر تخریب ورسوي او دغه راځل ته دی خپل خوا کې تحکیمات رغولې دي ساغه هم د دې باعث وي د زموږ خاور او زموږ سرحد متضرر کی او تر دې اندازې په ځینو سرحدي ولسوالۍ کې بسته کله د جزیره شکل اختیار کړی دا او به د خاطر لار جوړ کړی سي مشکلات عموما د موسم د تخریبات لکه بل مسوي دي ګاونډي هوادونو کې د شمالي ګاونډي هوادونو کې تخطي دغه تخطي ورته ویل اساس دي د بیړۍ څخه په استفاده د وبو مسیر ته تغیر کړی دی تحکیمات جوړ کړي د سدي خاطر تحکیمات نشته د تحکیماتو برخه کې اسلامي امارت تیر کال تر حد کار کړی دی زینو متضرر ساحو کې داسې اسب پذیر ساحات سیاغه دي په نشکل او هغه کې تحکیمات هم رغولې دي او په راتلونکي کې امید د سنور به هم د تحکیمات دوام ولري هغه کوم ساحې چې د جزیره شکل اختیار کړی دا غوي بیرته راوګرځول شي یعنی په هغه کې ګاونډي هوادونو داوانه د کړی د مشخاره د خو متهزمور له استفادې استره ډیر زراعتي سیمې چې علب چرونه هغه د جزیره شکل اختیار کړی دغه د مشکلات په سرحدي مشکلات باندې موږ ویل اساسي یوازې د چین هواد سره سیاغه ډیر تقریبا 8 کیلومتره سرحد دی او ورنی سرحد دی البته سرحدي نشي پر خپل الفات دي کوم مشکل نه لري مستسوي ډورن پر ذکر شو خو اول چې دا غیر رسمي سرحد ده نو طبعا مشکلات هم زیات دي او کوشش دا کیږي چې دغه مشکلات خبرو ډیپلوماسي لپاره حل شي ډیر مننه فطرت صاحب کور مودان چې مرکې ته حاضر شوي تاسو نو خیر شي د اعظم درنو لیدونکو او لستونکو نننۍ مرکه مو هم دومره وه تر بلې مرکې مو په لویه لاس بارم ښه وخت